الله الرحمن الرحیم. زیات کسان پوښتنه کوي چې څنګه کولی شو عیسوي تاریخ مې لیکلی دی دا په هجري تاریخ او همدارنګه قمري تاریخ باندې څنګه تبدیل کړو. لکه تاسو ګورئ دا تاریخ ما دلته بدل کړی دی په دې دغې باندې چې دی هجري ته او قمري ته. نو راځم زه چې دی ستاسو مخامخ چې دی یو عیسوي تاریخ چې دی هجري ته اړوم. لومړی به راشي چې دی سیمي کالن کنټرول سیمي کالن ووهئ چې یو تاریخ راشي په دې رقم. د دې نه وروسته چې دی تاسو دلته یو ساده فرموله اپلای کړئ. نو راشي ایکوال پریس کړئ او ولیکئ د ټیکس. نو راځم چې دی د دغه فنکشن نه استفاده کوو. نو دلته لاندې چې دی موږ نه ویلیو غواړي نو دا زموږ سره ویلیو ده. هغې نه پس به کامه واچوئ، ډبل کوټیشن به شروع کړئ او غټ قوسونه به سټارټ کړئ او بیا به چې دی د ډالر دغه علامه راولئ او بیا به ماینس ولیکي AR ماینس SA چې دی ماینس نه بلکې کامه واچوئ او دلته 14 ولیکي، بیا پسې قوس بند کړئ او بیا ورپسې چې دی هغه فارمټ یې ورکړئ. لکه فار اگزامپل وای څلور ځلې ورکوم چې کله کال راولئ نو څلور وایي مطلب پوره باید راشي. دا مې ځکه څلور والی چې دی وای ولیکل او همدارنګه 2 واره ام لیکم تر څو میاشتې ماته 2 راکړي او ورسره 2 واره ډي لیکم تر څو ورځ موږ ته راشي. بیا به کوټیشن بسته کړئ داسې دا به انټر کړئ. تاسو وګورئ موږ ته چې دی هجري تاریخ یې چې دی راکړ. که چېرته زه راشم او دې ځای کې چې دی زه قمري تاریخ راولم نو همدغلته به ودرېږئ او را به شي کاما ایکول به پرس کړئ. هماغه ترتیب یې داسې ټیکس فنکشن نه به استفاده وکړئ، ویلیو همدا شوله کاما او هغې نه پس به چې دی کوټیشن شروع کړئ، غټ بریکټ قوس به شروع کړئ. هغې نه پس به چې دی بیا د ډالر علامه واچوئ AR ماینس SA کاما. هلته مې 14 لیکلي وو دلته به 6 لیکئ. همغه یو فرموله ده خو فقط یې دغه تغیرات پکې راولئ چې هلته مو چې دی 14 لیکل او دلته به موږ چې دی 6 لیکو. نور هیڅ تغیرات پکې مه راولئ، همدا ترتیب یې څنګه چې مخکې کړی و درته په دې رقم. ګورئ کوټیشن بسته کړه انټر کړئ. دلته یې موږ ته قمري تاریخ راکړ، دلته هجري راکړ. که چېرته زه دلته راشم ورته یم داسې دلته تغیرات راوړه دا چې دی بلکې 9 دی او د څومې میاشتې 9 دی. فار اگزامپل چې دی د 5مې 9 دی. نو تاسو وګورئ په ټولو کې تاریخ کې هر څه کې تغیرات راغلل. نو په دې رقم تاسو کولی شئ یو تاریخ بل تاریخ ته بدل کړئ. د لیدلو